د وحدت نیوز ګرانو مینوالو سمیع الله مومند یم موجود یم په ضلع مومند تحصیل حلیمزی اټوخیلو کې او دلته اوچه جوره یوه علاقه ده په دې کې په غر باندې اور لګېدلی او د تیرو 2 ګنټو راهسې دا ځایي ولس لګیا دی خپل وس کوي چې په دې اور باندې قابو بیاموځي خو دا اور دومره تیز دی او دې دومره زیاته علاقه باندې دا خپور شوی دی چې د دې وجل د عام سړي د وس کار نه دی. زمونږ چې کوم چارواکي دي زمونږ کوم د ریسکو محکمې دي هغه لا تر دې دمه نه دي رسېدلي. هغوی ته اطلاع شوې ده، کوشش کوو چې هغوی سره بیا هم رابطه وکړو چې هغوی دلته راشي. تاسو کتلی شئ دا اور داسې د ما کیمرامین که تاسو ته وښیي هغه د غر د سر نه دا اور را لګېدلی دی او دا ټول غر پاس چې څومره هم دا غر دی دا وسوځېده او دا اور اوس لاندې را روان دی. تاسو کتلی شئ چې دا ډېر په تیزۍ سره او ډېر هوا ده دلته تیزه هوا لګي نو د هغې په وجه باندې دا اور ډېر په تیزۍ سره خورېږي په دې علاقه کې. او زه تاسو ته وښیم چې دا اور لاندې د دې غر نه دې علاقې ته روان دی. تاسو کتلی شئ چې دا علاقه بالکل خشکه ده، دلته اوچ بوټي دي او دا ډېر زر اور اخلي او که خدای مکه په دې باندې په وخت باندې قابو ونه موندلی شو او د دې د اور د مړ کولو هڅه ونه شوه نو دا اور به ډېر زیات زیان او نقصان وکړي. دغه صورتحال دی په ضلع مومند تحصیل حلیمزی اټوخیلو سیمه کې. تاسو کتلی شئ چې دلته په غر باندې اور لګېدلی دی او دا ټول غر د پاس نه وګورئ تاسو دا ټول غر وسوځېده، دا اور لاندې را روان دی دې علاقې ته او تر دې 2 ګنټو پورې وخت وشو چې 2 ګنټې کې دې دومره نقصان وکړ نو دا ډېر تیزۍ سره لاندې علاقو ته روان دی. دا وخت موږ په وجه ورکې ولاړې موږ په خپله هم دا دې لګی د اور په وجلو کې کوشش کوو. دا عوامي خلک راغلي د سرکاري د فارسټ والا څه کسان دي او د ورلډ لایف والا هغه کوم ډیپټي دغه چې دی داسې موبایل کې دا دغه هغه په خپله باندې لګی دی. دا اور موږ وجو نو دلته لا د اوسه پورې د ریسکې والا نه دي راغلي. موږ د اور د وجلو کوشش کوو خو دا زموږ د وس خبره نه ده، نه هم د وس کار دی ځکه چې هغه کم څانګې کم دغه موږ راوړو نو هغه د یو څو ګزارو څخه ختمه شي. بل موږ سره چې د اوبو کومه ذخیره وه هم په ختمېدو ده. بل دا پوره هایټ ته وخوته بره یې نه هغه مخامخ دغه ته وخوته نو دا د کنټرول نه وځي. دا چې سرکار رانیسي او په دې کې موږ سره په وجلو کې امداد ونه کړي نو دا زموږ کار نه دی، دا د عوامو کار نه دی. عوام دا هم کولی شي که چېرته اجتماعي توګه باندې ټول خلک راوځي نو بیا دومره اور دغه نه دی چې پاره شي نو دا بیا په لږ ساعت کې دغه کولی شي. اوس اور ډېر په تیزۍ سره روان دی، ډېر زیات روان دی، زموږ د قابونه بار دی او موږ سره چې کوم اوزار راسو یا موږ ځان سره کومې څانګې چوکۍ موکۍ هغه راوړی وي نو هغه ختم شي، هغه وسولې او اوبه چې کومې راسوي هغه هم دغه شي په خپله نور ستړي شي. ملک صاحب څومره نقصان به یې کړی تر دې ساعت؟ یاره زه چې دا کوم دغه یې یم او موږ ته هغه طرفه کومه اطلاع ده نو په مزرینه کې هم ډېر په لوی تعداد لګېدلي دي. دې هاخوا سایډ ته مزرینه ده. د اور د نوعیت چې دی ډېر زیات شدت دی او هغه طرف ته هم لکه څه ادارې هم لګیا دي، پبلک هم لګیا دي او لکه هغه سایډ ته ډېر ونې بوټي وسوځېدل لکه کومه چې موږ ته اطلاع میلاوي او کوم پکچر راځي. نو دې سایډ ته چې دی لکه دا یو ایریا چې دا خو بالکل لکه اپروچبل نه ده، انسان د وس نه لکه بهر خبره ده، هېڅ قسم اپروچ دغې ته نشي کېدلی. لکه تاسو وګورئ که نه دي لکه که انسان دلته وخېږي نو د هغه سټیم نه ختمېږي، هغه بیا فایټینګ نشي کولی. او د اور په دا نقصانات دي لکه موږ بار بار په سوشل میډیا په میډیا اخبار په ذریعو په کلو کې لکه جي پروژه کې لکه موږ کمپین چلولی کله چې دا 3 میاشتې جون جولای اګست پورې لکه دا میاشتې ډېرې سختې دي په دې کې د اور د رسېدو چانسز لکه ډېر سیوی او دا ډېر د معمولي غفلت د وجې نه لګي. خاص کر زموږ په دې غرونو کې مومندو کې چې کوم اور لګي د دې لکه زیاته وجه دا ماشومان کله چې د مچو ګبین پسې لاړ شي هلته ګبین راوشو کوي د مچو د پاسولو دپاره دوی اور لګوي او لکه هغه اور بیا صحیح طریقې سره لکه هینډل نه کړي مړ نه شي. هغوی چې تېر وي هغوی په هغه موجودګۍ کې یا چې هغوی لاړ شي نو دا اور واپس لکه شدت اختیار کړي او سیریس نو دې وخت کې دي لکه د نور ته هم ډېر زیات دی. بل لکه څومره ګاز توسي دي دا اوچ شوي دي نو چې یو ځل اور ولګي او په هغه ټایم سره قابو نه شي بیا مړ کول ډېر سخت دي. خو لکه یو وجه کېدی شي چې ټول قومه ټول علاقه چې کومه ده لکه هغه دې ته اتفاق وکړي او د چا څه قسم وس کېږي، څوک پکې د لاس پورې امداد کولی شي، څوک پکې اوبه راوړی شي، څوک پکې په بلچک او داله باندې فایر لاین جوړولی شي. نو دا چې د یو کس د وس کار نه لکه زموږ اداره شوله دا سوشل میډیا شوله دا چې لکه دا پولیس والا په دې سایډ کې لګیا دي، هغه سایډ کې شاید لکه ریسک والا ټول لګیا دي. نو موږ خپل حد تلوسه کوشش کوو خو لکه د اور شدت داسې دی چې لکه د لاس په د مړ کولو نه جوړ دی
او ډېر زیات شدت یې دغه کړی. اوس موږ عوامو ته د سوشل میډیا په ذریعه باندې اپیل کوو چې بیا موږ ناامیده نه یو، چې لکه دا ټول خلک دا د قندارو والا دا په اتفاق سره راشي، لکه اټوخېلو والا راشي، غازي بیګ والا راشي، نو امید دی چې دا اور به موږ کنټرول کړو. ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه. څنګه عموما تقریبا 9 بجې دا اور لګېدلی دی، اوس 2:30 بجې دي او دا اور همغرانګې روان دي. زه خو دا وایم چې غلنۍ ته چې کله موږ لاړ شو نو دومره غټ غټ نومونه او دومره غټ غټ پراجیکټ او محکمې دي چې په نوم لیکلي موږ ستړي شو چې کله موږ خبر لیږو. خو زه خو وایم چې دا ټولې محکمې ختمې کړي او دې په ځای یو مشنګري راوړي او یو محکمې لی ورکړي. دا اوس موږ په سوونو کسان ولاړ یو، موږ سره دومره څه نشته چې دا موږ مړه کړو. نو په ډانګونو او په لختو خو دا نه مړ کېږي. پکار ده چې دا محکمې ټولې لرې کړي او یو محکمه جوړه کړي د هغې نه، او دا بیخي دا کومې تنخواګانې دي یا کوم مراد دي هغه یو هغې باندې مشنګرۍ نیولي. اوس په دې موږ څه کوو، دا زموږ کورونو ته دا اور را روان دی، ځنګل یې سوځي، کورونه سوځي. نو پکار ده چې د دې غم وکړی شي یوازې، او دا یوازې زموږ د عوامو یا د سیول محکمو هم کار نه دی. پکار ده چې دې کې آرمي او دغه رنګې محکمې انوالو شي، هلیکاپټرې راشي یا نور دوی څه چې کوم سورس دی هغه راشي او د دې اور کې موږ سایسه والي. دې وخت کې تاسو کتلی شئ په ضلع مومند تحصیل حلیمځای ټوخېلو دلته اور لګېدلی دی په غر باندې، ډېر ډېر په تیزۍ سره لاندې سیمو ته را روان دی. دلته ډېره تیزه هوا چلېږي، د دې په وجه باندې دا اور چې کوم دی نو دا ډېر زر او ډېر په تیزۍ سره لاندې علاقو ته خورېږي. او د دې ځایي خلکو په وینا باندې تقریبا 2 ګنټې وشو چې دا اور لګېدلی دی، خو تر دې دمه څوک هم چې کوم زمونږ چارواکي دي د ریسکیو والا یا نورې کومې محکمې دي نو هغوی را دلته نه دي را رسېدلي، لا امدادي کار نه دی شروع شوی. خو هوا دومره تیزه ده او اور دومره په تیزۍ سره روان دی چې که دې باندې په وخت باندې قابو بیا نه موندی شي نو دا به نورو سیمو ته کوشي. او نورې سیمې چې کومې دي نو هغه تاسو زما د کیمرې په شا باندې کتی شئ چې دا ډېره دشت لویه، او که دې ته خدای مکړه دا اور را خور شي نو دا به بیا ډېر نقصان وکړي.